نو زه وایم بس تاسو باندې خو سوالونه ډېر نه کوم خو د ډېره دوبۍ حوالې سره او د مسافرۍ او د پروګرام حوالې سره راسره په خپله خبرې نو یول خو ستاسو د ویټي خبر د ټول مشرتابه نه ډېره مننه کوم چې د هغه ساده باده پښتنو د هغه ځپلي شوي ولس اواز ویټي خیبر په ټوله نړۍ کې خور کړ دا ډېره د ستاینې خبره ده چې د دې خلکو په زړونو کې د مودو راسه کمې خبرې پرتې وي ویټي خیبر دا هڅه وکړه خلک په لویو لویو بلډینګونو کې په خپلو ښکلو دفترونو پسې ګرځي تاسو دې ساده باده پښتنو پسې چېرته ودرو ته ځئ چېرته دیرو ته ځئ چېرته چې کوم پارکونو ته ځئ چې چېرته هم دی تاسو ته غوښتي یې نو هلته ورپسې تاسو تللي اوس تاسو د ویټي خیبر د دوبۍ څانګې د دې هڅو موږ ستاینه کوو د دې مننه کوو ټول عمر د پښتنو هغه ستونزې هغه مسلې چې د پښتنو یې هغه هم رابرسېره کړي دي نو ما مخکې هم ویلي دي بیا یې هم وایم چې دا قدم چې ډېر د ستاینې وړ دی او نن تاسو لیدلي چې کباب کېږي او شاه منصور کلي ټول خلک چې کوم نن راجمع دي شاه منصور د صوابۍ ولسوالۍ یو تاریخي کلی دی دلته کې ډېر ګڼ شمېر لکه موږ نورو دیرو ته هم تللي یو پروګرامونو له نو دومره ګڼ شمېر کې خلک لکه موږ ته ډېر کم راغونډېږي څه وجه ده د شاه منصور څومره ډېر غټ تعداد دلته کې آباد دی او څه هلې ځلې روانې دي د هغوی زموږ د شاه منصور کلي دا ساعت دلته کې 1500 کسان دا لکه موږ چې کوم خپل تنظیم لرو په هغې کې رجسټرډ 1500 کسان دي او دا 1500 کسان په یو سازمان کې په یو تنظیم کې موږ متحد یو زموږ د دې دوبۍ چې کوم مسافر دي یا د یوې کوم مسافر دي جمیل خانه دا په نړۍ کې نور کوم خلک چې مسافر دي دی دا ژوند د نور خلکو نه ډېر مختلف دی د دې دوبۍ په یوې کې چې کوم خلک مسافري کوي دی ډېر د ذمهدارۍ نه کار اخیستی دی کم سړی چې په کم ورځ باندې راغلی دی هغه د خپلو وروڼو د خپلو خویندو د خپلو میندو د هغې هغه مشر د هغې هم کړې ده هغې پالنه یې هم کړې ده خو بل طرف ته دا کړي چې ماماز یې راغوښتلی د تریز یې راغوښتلی د پپوز یې راغوښتلی نو داسې دغه لړۍ چې کومه ده نو دا جاري ده یو وخت کې زموږ کلي 4 کسان په عمري ځل باندې دلته کې راغلي او د هغې شمېر نن 1500 کسانو ته ورسېد نو دا داسې راغلي دي چې یو عزیز بل عزیز له لاس ورکړی دی یو ورور بل ورور له لاس ورکړی تا ته پته ده زموږ په وطن کې نه کار شته نه پکې روزګار شته چې دا زلمي رالویږي که تعلیم یافته دي که بې تعلیمه دي نه خلکو څخه علم شته نه څخه هنر شته نو دا متحده عرب امارات زموږ دپاره داسې ده لکه د جنت یو ټوکړه چې ده هغه پښتانه چې ورته په خپل وطن کې نه کار میلاویږي نه روزګار میلاویږي دلته کې هغوی چې کله محنتونه وکړل دلته کې چې کله هغوی کارونه وکړل نو دې ځای شته شو نو دا هم زموږ وطن دی هغه هم زموږ وطن دی په هغې هم نازېږو خو په دې وطن نازېږو چې دا دومره یعنې تاسو ته به اندازې 6 لکه پښتنو ته کار او روزګار متحد عرب امارات ورکړی دی دا 6 لکه پښتانه هلته 6 لکه کورنۍ ساتي نن که زموږ په وطن کې تاسو وګورئ دا لږه ډېره خوشحالي ده نو په دې کې د پاکستان د حکومت یا دغه نظام هېڅ لاس نشته دا ټول د هغه مسافرو پښتنو د مټه وتې خوشحالي ده هغوی خپل ژوند په اور کې اچولی دی هغوی د خپلو کورنو نه لرې دي هر ماښام چې موږ ګورو نو خپل ماشومان خپل مور او پلار زموږ اختر په ژړا دی زموږ شوقدر په ژړا دی زموږ خوشحالۍ غم خود په ژړا دی ډېره مننه نظار صاحب موږ سره دا بل ملګری ناست دی چې ده سره خبرې وکړو السلام علیکم جي خپل نوم راته وښایه وعلیکم السلام زما نام مثل خان دی مثل خان وروره څه کارونه کوې څومره وخت نه دلته کې زما خو تقریبا یو شو 20 کاله 20 کاله موږ چې راځو د ملک ته نو ځان سره څه خوبونه ارمانونه څه راوړو ځان سره چې دا به کوم هغه به کوم څنګه وایي د 20 کاله چې مخکې ته راتلې هغه چې کوم خوبونه ارمانونه هغه څو حده پورې پوره شو هغه خو تقریبا یې زه وایم چې 100% مکمل شو الحمدلله د خپل دا سفر چې کوم دی نه موږ د یو لیبر په حیثیت باندې شروع کړو او زمونږ کوم راتلونکی نسل چې کوم دی هغوی ته زمونږ دا پیغام دی چې اوس د ټکنالوژي دور دی نو دلته چې کم سړی هم راځي هغه ځان سره لازم په لاس کې څه نه څه هنر راوړي ولې چې زمونږ راتلونکی نسل ډریوران یا لیبر نه وي نو موږ خوشحاله یو په دې وجه باندې موږ چې راغلي یو نو موږ چې کوم خوب ځان سره راوړو هغه الحمدلله تقریبا 99% مکمل دی زما په حساب باندې خو دا 1% چې دی به ډېر ټیم اخلي دا 1% چې کوم دی دا هر چا دی به څلوېښتو ته رسي دا 100% کېږي به نه 1500 کسان نظار صاحب وایي چې ستاسو کلي دلته کړي نو بس ځوانان خو به هلته نه هلته خو به صرف ماشومان وي او باباګان به وي نه جی بس د هر کور نه چې کوم دی نو اوس هم کافي ځوانان شته د موږ پسې هم را روان دي که نه شا طرف پسې را روان دي جی 1500 ډېر غټ تعداد دی او دا موږ د دې ګورنمنټ د متحد عرب امارات ډېر زیات مشکور یو نظار صاحب څنګه وایي دا 1500 کسان ستاسو